ملګري ملتونه راتلونکي کال 28 میلیونه افغانانو ته مرستې رسوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اونتامبیو د یو ځانګړي پلاوي په ملتیا کندهار ته سفر وکړ او د چهارشنبې په ورځ سهار ولایت مقام کې د کندهار له مرستیال والي الحاج مولوي حیات الله برک سره وکتل چې پر مهال د کندهار د بهرنی چارو رئیس مولوي عبدالشکور حقانی په سویل لویدیځ حوزه کې د ملګرو ملتونو استازي الکس کاریټ او یو شمېر نور مسؤلین هم حضور درلود. د لیدین په پیل کې روزا اونتامبیو ویل کندهار ته د سفر موخه دا ده ترڅو دلته د ملګرو ملتونو اړوند د ټولو ادارو د روان کال د ترسره شویو او روان پروژو ارزونه وکړي او هم د دې سیمې له مسؤلینو خلکو څخه اړتیاوې واوري ترڅو بیا ورته رسیدنه وکړي او په خپل خبرو کې ویل ملګري ملتونه په روان 2022 میلادي کال کې 23 میلیونه افغانانو ته بېلابېلې بشري مرستې رسولې چې په خبره دا چې بشپړ امنیت د دوی د کارونو په وړاندې هیڅ ډول خنډ نشته او هم فساد په بشپړه توګه له منځه تللی نو یې پلان دا دی ترڅو راتلونکي کال 2022 میلادي کال کې دا کچه لوړه او 28 میلیونه افغانانو ته مرستې ورسوي. ورپسې مرستیال والي الحاج مولوي حیات الله برک په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي او ورسره مل پلاوي ته ښه راغلاست ووایه او کندهار کې د ادارې له ټولو خدماتو مننه وکړه او په خپلو خبرو کې وویل اسلامي مرد رسمیت پیژندنې په برخه کې د نړیوالې ټولنې ټول اصول عملي کړي نو تاسو ته پکار دا ده ترڅو په دې برخه کې نړیوالې ټولنې ته قناعت ورکړي او هم د دې نظام پر راتګ سره د افغانستان رښتینی انځور له نړیوالو ټولنې او نړیوالو هیوادونو سره شریک کړي چې دلته اوس په بشپړه توګه امنیت دی د نشي توکو کښت په بشپړه توګه منع شوی فساد له منځه تللی او هم ټول افغانان د نظام څخه خوښ شي. دلته تر بل هر وخت د افغانستان د پاره ښه فضا راغلی ده او ښه حالت راغلی دی کاملا امن قایم دی او د افغانستان په ګوټ ګوټ کې او امن دی او مشکلات نشته او یو مرکزی حاکم نظام راغلی دی او سره د دې چې مخکې دلته ډیر ممالک او ابرقدرتونه ممالک دلته اشغال راوړی و دلته حضور راوړی و د هغو په حضور کې یو اداره هم د هغو په ټول اسباب او امکاناتو چلیدل او یو حمایت هم ورسره و او بیا هم دلته نه امن قایم کړی و نه یو مرکزي اداره جوړه کړې وه نه چې دی په فساد کې غوټه وه او اوس الحمدلله دلته هم په ټول افغانستان کې هم امن دی او هم فساد ختم شوی دی هم خلکو ته په صحیح واقعي ډول خدمات وړاندې کېږي هم ملت راضي دی هم چې دی زموږ هر څه چې دی هغه الحمدلله محفوظ دی او په یو آزاد او استقلال کې ژوند کوو. مرستیال والي د خپل خبر په دوام ول تر بل هر وخت دلته د کار زمينه برابر ده نو تاسو د هیواد په ګوټ ګوټ کې اساسي پروژې تطبیق کړئ خلک په کار وګماري په خپل خدمات کې ډیروالی او چټکوالی راولي او هم په خپل خبر کې ډاډ ورکړ چې د اصول مطابق په تاسو د ټول خدمات په وړاندې هیڅ ډول خنډ نه وي. همداراز لیدنه کې پر وشمیر نور موضوعات هم باز او خبري وسوي او د دواړو اړخونو لوري بېلابېل نظرونه شریک کړل شول او وروسته کې د ملګرو ملتونو راغلي استازي مرستیال والي ته ډاډ وړاندې کړ چې ورسره شریک شویو وړاندیزونو ته به ډېر ژر رسیدنه وکړي او هم د افغانستان او افغانانو په اړه مهم مسایل له نړیوالې ټولنې او نړیوالو هیوادونو سره شریک کړي.